کله چې موږ محصلین وو، موږ ژورنالیزم لوست، استاد د پښتو ژبې استاد و او د ده یو اسیستانت و، جلال الدین کونړی نومېده. دی به کله بیا به موږ ته درس ته راته. نو هغه دغه لومړنۍ خبره چې تل به یې کوله، ځکه چې استاد په موږ درس نه درلود، موږ د دغه درس نه و لیدلی، نو ده به په ډېر افتخار او ویاړ سره ویل چې استاد بحر دی، بحر. دا ح باندې به هم ډېر ټینګار کاوه. نو موږ هغه په بحر باندې، هغه استاد دغه د دوی اسیستانت په بحر مشهور کړی و، او همیشه مو ځان سره فکر کوو چې دی چې داسې دی نو استاد رشاد به څنګه وي. له بده مرغه تر پایه هغه استاد موږ ته په پوهنتون کې درس رانه کړ، مګر وروسته چې دی بیا علوم اکاډمۍ ته ولاړ او زه فارغ شوم او پوهنتون کې د اسیستانت په توګه پاتې شوم، بیا مې د دوی مقالې او شیان ولوستل. خو تر ټولو ډیره غټه علمي پانګه چې ما سره یې مرسته وکړه هغه دا وه چې ځینې شیان چې موږ د ایراني ادبیاتو نه یا د ایراني لیکنو نه له بده مرغه پښتنو هم په همغه ناسم ډول اقتباس کړي او راخیستي وو، هغه دی اصلاح کړل، ځکه چې دی روسیې ته هم تللی و، په روسي ژبه پوهېده، په سنسکریت پوهېده استاد. نو مثلا ده به همیشه څار لیکه، او زه چې روسیې ته لاړم زه پوه شوم چې هغه شی چې ایرانیانو او فارسیانو د تزار په نامه ت ز الف ر چې د روس د پاچا یا امپراتور معنی یې درلوده هغه لیکه، ځکه چې دوی څه نه لري، ژبه یې نیمګړې ده. نو موږ به هماغسې اخیسته، مګر دا لومړی استاد و چې د ده په لیکنو کې ما د څار کلمه په همغه شکل چې په اصلي روسي کې شته موږ یې همغسې تلفظ کولی شو، د ده نه مې زده کړه. دا یوازینۍ کلمه نه وه، نورې ډېرې وې په همغه شکل. بیا مثلا د جرمني لایپسیښ ښار چې موږ یې دغه نورې غلط تلفظ کوي، همداسې د سنسکریت ځینې کلمې د استاد له لیکنو نه خلکو په سم تلفظ باندې زده کړې. استاد له بده مرغه بیا چې زه روسیې ته لاړم، زموږ لیدنه ونه شوه، مګر په 2000 لومړي کال کې چې کله د طالبانو امارت ړنګ شو او زه د وبښئ د ریپورټولو لپاره د حامد کرزي د لومړي مشرتابه د واک نیونې په وخت کې هلته وم، نو بیا نبی فرحي چې هغه د دوی د شاګردان نه و لطف وکړ لاړو، وایي استاد پوښتنه به وکړو. نو زه ورغلم، یو عکس مې هم د هغوی سره واخیسته او واقعا ډېر ورسره کېناستو او هغه شی چې جلال الدین کونړي کلونه مخکې په پوهنتون کې راته ویل هغه مې عملاً ولید. د استاد تبحر او په علمي او مخصوصاً د ادبیاتو په برخه کې، د ژبپوهنې په برخه کې د دوی هر اړخیز تفکر او د تفکر ژورتیا هغه وخت ما احساس کړه. نو زه نه پوهېږم چې تاسو لپاره به دا څومره ګټوره وي چې ویلي کوي، مګر دغه 2-3 خاطرې وي چې ما د محصلۍ له وخت نه بیا هغه وخت چې شاګرد شوم په روسیه کې او دغه نه وروسته کله چې ژورنالیست شوم او عملي کار مې کاوه، د دوی د کارونو په باره کې لرم او د استاد نورې لیکنې چې بیا مې پرله پسې ولوستلې د کتابونو، د مقالو او د څېړنو په بڼه، نو ډېر شیان چې موږ یا په باره کې روڼ معلومات نه درلود یا مو نیمګړی معلومات درلود، د دوی په لیکنو سره تکمیل شو. دغه لیست ډېر اوږد دی، زه همدا اوس هم چې کله ځینو شیانو ته د سمون اړتیا پیدا کړم یا د کره کونې او د ډبل چک چې انګلیسي کې ورته وایي، نو زه هغه د استاد د لیکنو له مخې ګورم او ځان ډاډه کوم چې دغه بڼه یې سمه ده.